د کیلوین سایکل هغه پروسه ده چې په بوټو کې د لمر د رڼا غیر مستقیمه انرژي کاروي ترڅو خوراک جوړ کړي. دا د کلوروپلاست په مایي برخه کې پیښیږي چې سټروما نومیږي. دې ته ATP، NADPH او کاربن ډای اکسایډ اړتیا لري. لومړی مهم ګام کاربن فکسیشن دی. دلته یو 5 کاربن مالیکول چې RUBP نومیږي د هوا څخه د CO2 سره یو ځای کیږي. دا کار د نړۍ تر ټولو مهم انزایم روبسکو لخوا ترسره کیږي چې پایله یې په 2 کوچنیو مالیکولونو 3PGA ته ویشل کیږي. که ټول G3P په ګلوکوز بدل شي نو سایکل به ودرېږي. نو ځکه د G3P ډیره برخه بیا ته ځي ترڅو RUBP بیا جوړ کړي. دې پروسې ته ریجنریشن وایي او د نور ATP مصرفوي ترڅو سایکل د راتلونکي کاربن نیولو لپاره چمت کړي. د هر 3 ځله سایکل چلنې وروسته یو G3P مالیکول ګټه پاتې کیږي. کله چې 2 G3P یو ځای شي نو ګلوکوز جوړوي. دا هغه خواړه دي چې بوټي د ودو لپاره کاروي او موږ هم د خوړلو له لارې انرژي ترسره کوو